په سیمه کې د اونۍ وو خبرونه درته زما صلاح کې مې وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سختو روغتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو روغتونو له امله بېلابېلو سیمو کې 16 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي. د غزنی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلو او مهمات یو لویه زیرمه نیولې ده. چارواکو دا نه ویلي چې دا وسلې د کوم ډلې اړوند دي. د کاپیسا ولایت په حصیدوم ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ یو شخړه چې له تیرو 15 کلونو د ځینو سیمه ییزو ستونزو پر سر رامنځته شوه هواره او په دوستۍ بدله شوه. د قانون وزارت وايي په کندز ولایت کې د 815,000 امریکایي ډالرو په قیمت سره د امام صاحب ولسوالۍ د زرشوي سیمه د اجارې په توګه ورکړل شوې. چارواکو ویلي ټول هیواد کې به قانونه پر قانوني لارو کیندل کیږي. د مالیې وزارت وايي د کونړ نورستان لویه لاره د ټولګټو وزارت له لوري په اساسي ډول جوړیږي او په 1403 کال کې د مالیې وزارت په پراختیايي بودیجه کې ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د رسنیو ملاتړو ټولنو په کابل کې د طالبان حکومت لخوا د دوه نادولتي تلویزیونونو د خپرونو پر بندیز اندېښنه ښودلې او د طالبانو د پریکړې ناقانونه بللې. د طالبان حکومت اطلاعات او کلتور وزارت پلازمینه کابل کې د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې د محکمې د پریکړې تر مهاله ځنډولې دي. پر اسرائیل او د ایران له بریدونو وروسته اروپایي ټولنه وایي چې د ایران پر توغندیزو او ډرون تولیدونکو کارځایونو به بندیزونه نور هم وغځوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل په دې هکله وایي دا ډیره مهمه ده چې د ایران منځوي کولو لپاره هر څه وکړل شي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشردوستانه مرستو په اړه د غیر قانوني محدودیتونو په تړاو پر اسرائیل نیوکې کړې او په غزه کې د 2.8 میلیارډ ډالرو مرستې زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د یونیسف یو چابک وایي په غزه کې هر ورځ لږ تر لږه 20 ماشومان ټپیان کیږي.